سلامونه ملګرو د خوږ جانان افغانستان دپاره یو پیش کوم ته پې ذکر نشي د دې ژبه واخلي مانا زما افغانستانه چې ته پې ذکر نشي د دې ژبه واخلي مانا زما افغانستانه د خپلو مینه بې وفا ده اوس خو به څه درته ستایمه ګران اشنا ده مې سزا ده چې ستا په تمه ګرځې کمه ناویان یې څو دي یو ځای باچاجي نو ولې د خواندل بس واده یو مزه کوي باچاجي دا پیلنې واده داسې چې دا د الله د طرفه یو تحفه یې تا ته وټول یاران په یاران نه ګوره وتر خپلوان څه چې مثال شي هغه یار دی چې هغه یار دی وتر خپلوان څه چې مثال شي هغه یار دی راځه چې لاس تر لاسه قلب چمن دست په پاکي درته ودرېږم دست په پاکي درته ودرېږم دست په پاکي درته ودرېږم سپانه یم زه دا وایم چې یم جاگلے پھر ہسی رات ہو نہ ہو لگ جاگلے ہسی رات ہو نہ ہو شروع د پاک الله په پاک او لوی نوم کرنا د پیروي د محمد ده ګڼه نشته په جهان بله رڼا زما ډېرو قدرمنو ډېرو عزتمنو سپېڅلو غاښتلو ویاړلو پښتنو او په بهر ملکونو کې میشته افغانانو زه یم ستاسو باچاجي ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ یور وایس ټي وي لندن کې د پښتونخوا د کلتوري شپې غږ شاملوم کلتور کلچر او بیا رباب تبلا منګې او حجره د پښتنو د ژوند ساګانو سره تړلې ده د پښتنو په هره حجره کې به هر بیټک کې او هر میلس کې به رباب په میخونو کې ځوړند وي یو طرف ته به که پښتنو خپل ټوپک په دغه میخونو کې ځوړند ساتلو نو بل خوا به یې ورته رباب هم او همدا حجرې وې چې آبادې وې په دې میلسونو په دې ربابونو او په دې خوږو خوږو سندربار او سندریزه اوازونو یور وایس ټي وي لندن تاسو ته که تاسو د دې میمورۍ ته لاړ شئ نو تاسو به ووینئ چې موږ وخت په وخت ډېر کلتوري پروګرامونه ریکارډ کړي دي د بدقسمتۍ نه د پښتونخوا حالات دارنګې ناسازګاره شول چې دلته په سندرو پابندۍ ولګېدې دلته سازونو لمری خپي او خپه کړې شوې ولې مونږ د خپل کلتور غړی همیشه دنګه ساتلې ده په څه ناڅه شکل کې وخت په وخت تاسو ته خپل کلتوري پروګرامونه وړاندې کړي دي حالات که هر څومره ناسازګاره اوس بیا یو ځل الله فضل وکړو د پښتونخوا حالات رو رو د امن مینې رورولۍ طرف ته روان شو او بیا یو ځل رو رو زمونږ سندرو ته د ژبو ورکړېدو مکمله شو مونږ به کوشش کوو چې که هره میاشت نه نو چې یو میاشت پس تاسو ته خپل یو کلتوري پروګرام هم وړاندې کوم دلته کې مونږ سره یو ډېر د دې خاورې یو ډېر نوموړی هنرمند ډېر ښاغلی ملګری چا چې ټول ژوند د دې کلتور د ودې بقا او ښایست دپاره وقف کړی دی استاد جهانگیر خان هم نن ملمه دی د استاد جهانگیر خان سره به خبرې هم کوو
او دلته کې څو دارنګې ملګري مشران هم موږ سره شته چې هغوی تر اوسه د پښتو دې ټپو له ژوند ورکړی دی د هغوی نه به خوږې خوږې ټپې هم ورو راځئ چې د دې سازونو د ژبې نه مخکې د جهانګیر استاذ خوږه ژبه باندې د سره څو خبرې وکړو او د ده د ژوند کتاب راوسپړو. جهانګیر استاد څنګه یې ښه خیر دی باچاجي شکر د الله فضل دی ستاسو دعاګانې ټیک ټاک شکر. څومره ژوند د دې سازونو او د هنر ماښامونو ته وقف کړی دی او د څومره ژوند او د څومره عمر نه دې فیلډ سره تړلی؟ زه خو باچاجي د 15 سالو ما 15 نه پېژنم پښتو کې راته د 15 کالو ما باچاجي چې د فن ته راغلی یم او 29 کاله مې وشو چې د دې فن خدمات کوو. او ستا نه مخکې ستا په خاندان کې یا وروسته نور څوک هنرمندان شته؟ بالکل ولې نه. څوک لکه؟ زما روڼم دي زما ماماګان هم هغوی هم دې فن سره تعلق ساتي. ستا د روڼ څه نام دی؟ زما د یو ورور مختیار نوم خدای بخښلی اوس وفات شوی دی، د بل نصرت شاه نوم دی هغه شته دی شکر دی. ماماګان مې ستا په خاندان کې مشهور معروف خلک څوک څوک دي؟ مشهور معروف خلک چې دي لکه ستا پرنګ ظفر اقرار نوم یې دی، ډېر ځلنده ستوری دی او نن سبا هغه په لندن کې ژوند تیروي او د هغوی والد صاحب زما استاد هم زما ماما مو د ظفر اقرار زما د ماما زوی دی سکا داسې وکارتل شو ښه رباب نواز دی نن سبا په ټول پېښور کې داسې فضل تبلیغ والا شو دا ټول زما د فیملی نه دي. او دا تا ته په وراثت کې پاتې دی؟ والد صاحب د هنر سره تعلق؟ یاره والد صاحب مې نو کړی، زه د ماماګانو د سیټ نه بس زما مینه وه د فن سره نو ما خپل ژوند فن ته وقف کو. بنیادي د کوم کلي؟ بنیادي خو موږ د لکړی خلیل بیا موږ ښار کې ژوند تیر کو، پېښور ښار کې چې دا فن هم یادولو ماماګانو سره اوس بیا راغلي دلته هم د برتاکال غریب آباد کې ژوند کوو. جهانګیر استاد نن سبا حالات څنګه دي پښتونخوا کې؟ یاره حالات خو اوسه ټایم کې ډېر کړکېچن وو خو انشاءالله اوس ورو ورو بهتری طرف ته روان دي. جی تا ته څه مسلې پېښې شوي دي؟ یاره مسلې دا پېښې شوي دي چې نور خو څه نه خو ما ته لږ اټیک شوی و. نه درته بیا خبره کوم دې فیلډ کې درته څه مسلې څه دب دم کې؟ نه انشاءالله داسې څه دغه نه دي بس دغه راغلی وه هغه څه ټایم کې خو داسې څه خبره نشته. او تا ته خو هډ اټیک شوی و؟ ما ته هډ اټیک شوی و نو بیا ما ته پروګرام له تلي و چې راغو د شپې 2 بجې وې نو ملګرو بوتلم بیا هسپتال ته بیا هغه په سبا ما ته انجیوګرافي وشوه سټنډونه راته ولګېدل. ښه دا راته وایي چې د پښتونخوا د پاکستان دولت یا د افغانستان دولت په سرکاري سطح چېرته ستاسو حوصله افزایي کړې ده؟ نه چا هم نه ده کړې تر اوسه. دومره ژوند دې هنر ته وقف کړی و چا هم داسې؟ ولې افغانستان خو ډېر د پښتنو لوی ملت دی او په کار دا د هغوی خو ډېره حوصله افزایي د شاعرانو هنرمندانو کوي او هغوی کوي بالکل خو زما چا نه ده کړې تر اوسه نه لر او نه بر پښتونخوا سم سرکاري مرسته دې نه شوې؟ نه ده شوې. ثقافت ژوندي امینان چې کوم ایوارډ هغه د 150,000 روپو په شکل کې ورکېدو او هغه داسې حساب و چې بس مخ شپارس و پکې باچاجي نه ټول شفارت خو نه خیر ډېر پکې شپارس و باچاجي نه نو لکه ته چونکې زم هغې کې شامل وم تاسو هغه خو ټول به هم نو که نه چې ټول نو تا درخواست ورکړی و؟ درخواستونه 2 ځلې ما ورکړي 2 ځلې ریجیکټ کړي. حالان کې 29 کاله مونږ د دې فن خدمات وکړو. او ته صرف باجه غږې که نه د رباب یا د نور څه چل؟ نه بس زه خو صرف هارمونیم پلی کوم غږوم پښتو کې او مخکې به هم سندرې هم ویلې خو ما ته د هډ اټیک وشو نو بیا ډاکټر په ما سندرې بندې کړې. څومره وخت کې دې زده کړې د هارمونیم؟
دا خو ما یو 2-3 کالو کې زده کړی او بیا ګران کار دی او که نه ډېر ګران کار دی ښه نو هغې نه پس بس بیا را شروع تر اوسه پورې 1987 کې ما نه شروعات پېژنم کړی 1987 پښتو کې 1988 کې دی نه نو ته خو د پښتو ډېر ښه هنرمند دی خپله ژبه کې صحیح ده باچا جي ځکه چې مونږ پښتو خورو که نه زه او ته دواړه نه ده پکار نو پکار چې ښه دا راته وایه چې اوس دې په زړه څه ارمان شته یاره بس په زړه م دا ارمان دی چې روغ صحت او ارمانونه خو ډېر دي د انسان ارمانونه نه پوره کېږي ګیلې دې شته ګیلې شکوې خو هم ډېرې دي د ګورمنټ نه او د لر او بر پښتنو دواړو نه چې ما دومره غټه بیماري تېره کړه دا د اټیک خو داسې یو بیماري ده ویل لکه پلانکي ته د اټیک وشو وفات شو که نه خو زمونږ اوبه دانه لا په دنیا شته دی کوم لوی کس دی د حکومت تپوس نه چا هم نه دی کړی نه د حکومت په نوم جوړې شوې ادارو دی تپوس نه دی کړی باچا جي هېچا نه هېچا هم نه دی کړی قدرمنو یور وایس ټي وي لندن تاسو ګورئ زموږ دا رنګې خلک چې چا ټول ژوند د پښتو دې سازونو ته وقف کړی او دا خلک دا زموږ تاندې ولې دي د دې کلتور نو پکار دا ده چې که زما دا غږ تاسو اورئ د داسې ښکلي ځوان تاند تپاند او حسان هنرمند پکار چې مونږ مرسته هم وکړو مالي مرسته هم وکړو او دې خلکو له اډانه ورکړو دا زموږ د ثقافت ستنې چې دا رانه غوځار نه شي مرتضی استاد څنګه یې ښه السلام علیکم جی صحت الحمدلله تاسو ښه ډېر خوږ رباب غږې مهرباني جی څومره وخت لږې تېرې خبرې راسره کوه یخني خو دا ملګرو ګوره پښتونخوا کې یخني سخته شروع شوې دا واسکټ دا بنین دا تاسو وینئ نو یخني ډېره شروع شوې خو دومره هم نه مرتضی استاد څومره چې ستا کېږي جی بالکل څومره عمر دی زما عمر جی تقریبا 36 کاله دی او دا رباب د څومره وخت نه غږې دا جی تقریبا د 23 کالونه او عمر کې د دا رنګې کړه مې راغلي دي چې پښتنو نه پکې ګیله ماني یاره ډېر داسې خبره خو نه راغلې لکه ژوند دې ښه دی تان تپان دی الحمدلله ایاز استاد څنګه یې ډېر لرې رانه ناستې یار تا ته به درجوق شمه نو صحت دې ښه دی شکر دی جی ستاسو دعاګانې دي ماشاءالله کم ملکونو ته تللی باچا جی زه خو خلیج کې ګرځېدلی خلیج چې څومره ملکونه دي دوبۍ شوه عمان قطر جوردان بحرین سعودي عرب ته تللی یم جی جی هلته خو پښتانه د دې قدردان ډېر قدردان دي ډېر مینوال دي چې په بهر ملکونو کې ډېر قدر دی د دې فن ماشاءالله جی جی بالکل لکه هغه د مزمل شاه معین خبره شوړې دې راوړي دي الحمدلله څه چې قسمت او غم راوړي خو مینه هم ډېره راوړي مینه دې راوړې ده قدرمنو اصل شیز مینه ده یا خلاص دی ښه راته ووایه جهانګیر استاد چې کومې واډونه تا ته میلو شوي دي اوځي واډونه خو میلو شوي دي موږ ته د پی ټي وي نه د ریډیو پاکستان نه پی ټي وي او ریډیو کې د پروګرامونو ډېر ریکارډ او کړي هم دي او په دغه کې دوبۍ کې شوګانو کې راته په سټیج یې واډونه میلو شوي کم ملکونو ته دوبۍ ته تللی یم سعودي ته او قطر ته جی قطر کې به دې ډېر قدر شوي که نه هغه وخت قطر کې ډېر زیات هغه د پښتو دغه یاره ټولو پښتنو موږ له مینه راکړې که د دوبۍ دي که د قطر دي که په سعودي کې ټولو موږ له ښه مینه راکړې ټول مینهوال دي اوس به زمونږ د یور ویسټ ټي وي ملګرو ته څه اورې که نه ولې نه بالکل بالکل د خاطر افریدي صاحب یو چاربیته به ورته شروعات د پښتو کلچر دا دی چې ټپي او چاربیتې نه مکې ملګرو اوس زه ستاسو د منځه وځم راځئ د سازونو د خوږو سندرو دا ماسخوتن را سره تاسو هم دې نه خوند واخلئ دې نه مزه واخلئ دا یخ ماسخوتن دا جهانګیر استاد او د هغه د ملګرو په نوم
پټول محفل سلام دے دا می کلام دے او چې غلام د ټولو یما یو قربان سلام دے راغے کراغے ترا نغلنو وابدنا اخلم او بیدیدنا سلامنا اسرانا اس نشی خطا دا دار سار سے ہوا تما گران اشنا دا میں سزا دا چستا پتما گرزی دما اسرانا اس نشی خطا دا دار سار سے ہوا تما گران اشنا دا میں سزا دا چستا پتما گرزی دما گران اشنا دا میں سزا دا چستا پتما گرزی دما غر په غر نه ورځي سنما کوي ژوندونه خیر براشي درته په زړه کې به ساتما پرېږده چې ښه موړ په جفا شي نو او غر په غر نه ورځي سنما چې وي ژوندونه خیر براشي درته په زړه کې به ساتما پرېږده چې ښه موړ په جفا شي نو او زما په سترګو کې حیا ده اوس یې په صدر واړوما ګرانه شوه دا مې سزا ده چې ستا په تمه ګرځېدمه اوس رانه هېڅ نشي خطا ده دار سار سے ووتما ګرانه شنه ده مې سزا ده چې ستا په تمه ګرځېدمه ګرانه شنه ده مې سزا ده چې ستا په تمه ګرځېدمه تل بپار چا داسې کېږي په داسې خلکو چې ادبار کا د خپله ځانه چې خبرېږي د ګړنګونو به ګزار کنو او تل بپار چا داسې کېږي په داسې خلکو چې ادبار کا د خپله ځانه چې خبرېږي د ګړنګونو به ګزار کنو د خپلو مینه بې وفا ده اوس خو به څه درته ستایمه ګرانه اشنا ده مې سزا ده چې ستا په تمه ګرځېدمه اوس رانه هېڅ نشي خطا ده دار سار سے ووتمه ګرانه اشنا ده مې سزا ده چې ستا په تمه ګرځېدمه ګرانه اشنا ده مې سزا ده چې ستا په تمه ګرځېدمه خاطر خونو در کتلې اوس ژوندونه خسته اور دی هغه چې تا ورته خندلې زړه یې دارې خندا تور دی نو
خونو در کتلې اوس ژوندونه خسته اور دی هغه چې تا ورته خندلې زړه یې دار خندا تور دی نو زما د زړه خوښه ژړا ده اوس به یې په سکه لاره ومه ګرانه اشنا ده مې سزا ده چې ستا په تمه ګرځي اوس رانه هېڅ نشي خطا ده د هر سهار زه ووتمه ګرانه اشنا ده مې سزا ده چې ستا په تمه ګرځېدمه ګرانه اشنا ده مې سزا ده چې ستا په تمه ګرځېدمه سلامونه مرګرو د خوږ جانان افغانستان دپاره یو پیش کوم او هیله لرو چې مینوال به ډېر خوښ کړي او د بره پښتنو دپاره یو دغه ریکارډ کوو سلامونه ما په خپل ځان سېزلې یار ګرم نه دی خپل لاس مې زړه بېللی یار ګرم نه دی یار ګرم نه دی یار ګرم نه دی ملنګ جانا چې تا نو پېژندلی یار ګرم نه دی تر څو چې زه ژوندی یم لاس په وانخلم ستانه زما افغانستانه تر څو چې زه ژوندی یم لاس په وانخلم ستانه زما افغانستانه تر څو چې زه ژوندی یم لاس په وانخلم ستانه زما افغانستانه زما افغانستانه زار زار افغانستانه زار زار افغانستانه زار زار افغانستانه زار زار چې ژبه مې خوځېږي ستا نوم به پرې یادېږي چې ژبه مې خوځېږي ستا نوم به پرې یادېږي چې ته پرې ذکر نه شي خدای دې ژبه واخلي ماله زما افغانستانه چې ته پرې ذکر نه شي خدای دې ژبه واخلي ماله زما افغانستانه تر څو چې زه ژوندی یم لاس په وانخلم ستانه زما افغانستانه زار زار افغانستانه زار زار افغانستانه زار زار افغانستانه زار زار زور د کلمې وي ژوندی زموږ جذبې چې زور د کلمې وي ژوندی زموږ جذبې شکست به مو ورکوو د کافر ته په نښانه زما افغانستانه شکست به ورکوو موږ د کافر ته ډېر په اسانه زما افغانستانه تر څو چې زه ژوندی یم لاس په وانخلم ستانه زما افغانستانه زار زار افغانستانه زار زار افغانستانه زار زار افغانستانه زار زار
پایم داسې بې پروا یمه دا ستا په مینه پایم داسې بې پروا یم زما ملنګ جان ته یې خدای دې تا لري وطنه زما افغانستان زما ملنګ جان ته یې خدای دې تا لري وطنه زما افغانستان په ټول کې درباندې اسمانه کړمه ساره زما افغانستان جهانگیر استاد استاد دې څوک دی باچازي زما استاد خو زما مامو چې د ظفر اقرار والد صاحب دی بختیار نوم یې زما استاد و پیل سټارټ زده کړه ما د هغه نه کړې ده ورپسې داسې بیا خاتم شاه استاد و هغه نه مونږ زده کړه کړې ده نظیر ګل استاد نه هم زده کړه کړې ده خو پیلنی استاد زما بختیار استاد و شاګردان دې څوک دي شاګردان خو زما یو دوه خورینه مې دي یو انعام نوم دی سنګینګ هم کوي او باجم کوي بل چې دی خانزیب دی هغه هم ډېر قابل هلک دی او بل یو دی دغه کې فضل کریم نوم یې دی صدر کې هغه هم ډېر خواري کړې او بچي دې څو دي بچي مان د الله دوه بچي دي باچا بس یو مې لور دی یو مې زوی دی او ناویان یې څو دي یو دی باچاجي نو ولې دی خاندل بس واده یو مزه کوي باچاجي دا پیلنې واده داسې چې دا د الله د طرفه یو تحفه یې تا ته نو بس او دویم تحفه نه دا دویم هم تحفه یي خو هغه داسې حالاتو کې بیا کېږي چې خدای مکه خدا نه خواسته د چا بچي نه یا د ښځه نه یي خوښه نو دې حالاتو کې لکه ستا خوښه ده او شکر الله او ته هم خوښې که نه ولې ما ته پته ته بیا ملګرو یو زړګي نه بل ته لار وي چې زما خوښې ستا به ولې بدې شمه ملګرو ګوره د پښتنو حجرو کې د مشر او دلته کې د پښتنو حجرې د مشرانو په وجه راټولې وي دا د پښتنو حجره ده دلته موږ سره ډېر ښایسته ښایسته مشران هم ناست دي او ډېر درانه درانه مشران را سره ناست دي تماشګیر دا پښتنو دا کلتوري ماښامونه عمدې مشرانو رانه کړي او خواږه کړي دي ځینې مشران موږ سره ناست دي هغوی به هم تاسو ته د خپل اواز خواږه په تاسو باندې ویشي ستا څه نامه ده زما واحد خان څنګه خیر شکر حاجي صاحب ستا څه نامه ده رشید خان حاجي صاحب زه دې مننه کوم عزتمن شه چې راغې او دې حجره کې کېناستې خوشحاله اوسې یو واحد خان او رشید خان تاسو نه به م غزلې اورو صحیح ده نو راځئ چې بیا راشو د پښتنو د کلتور سازونو ته چې داستانا ګرځېدلې د پلار کې نو هغه ګل خو ما منتلې د پلار کې نو د دې زیندا نو در جنا ښکارېږي ودا مولا چې ودرېدلې د دې لار کې او چې خپه په غم د یار چې هغه یار دی چې ازار
پروغ بیمار شي هغه یار دی چې خفا په غم د یار شي هغه یار دی چې ازار پروغ بیمار شي هغه یار دی چې ازار پروغ بیمار شي هغه یار دی و د خاده خوشاله را خو ډیر دی و د خاده خوشاله را خو ډیر دی و پتن سا چې پتا چې هغه یار دی چې ازار ورو بیمار چې هغه یار دی پتن سا چې پتا چې هغه یار دی چې ازار ورو بیمار چې هغه یار دی چې ازار ورو بیمار چې هغه یار دی ودا یار نه دی چې دروغ یار سره جاړي ودا یار نه دی چې دروغ یار سره جاړي وچی بیمار سره بیمار شي هغه یار دی چې ازار ورو بیمار شي هغه یار دی چې بیمار سره بیمار شي هغه یار دی چې ازار ورو بیمار شي هغه یار دی چې ازار ورو بیمار شي هغه یار دی و د خاده په ډېرو شپو نه معلومېږي و د خاده په ډېرو شپو نه معلومېږي و چې په مور د حصار شي هغه یار دی چې ازار ورو بیمار شي هغه یار دی چې په مور د حصار شي هغه یار دی چې ازار ورو بیمار شي هغه یار دی چې ازار ورو بیمار شي هغه یار دی و ټول یاران په یو رنګ وګوره خاطران و ټول یاران په یو رنګ وګوره خاطران و تر خپلوان څه چې مثال شي هغه یار دی چې ازار شي هغه یار دی و تر خپلوان څه چې مثال شي هغه یار دی چې ازار ورو بیمار شي هغه یار دی چې ازار چې خفا غم د یار شي هغه یار دی چې ازار ورو بیمار شي هغه یار دی چې ازار ورو بیمار شي
ډک د پاڼو بنه سکوري بنه رنگارنگ نیولی بین صافنو زمارغانو ببی شوری منو بلبلان باقی سالونه د کابل کله به ګلي مونږ کلمه پسې د کاس د تکار رحمانه کافر بپا زوزخی بنے خان رازا چلاسو درلاسا بلد چمن دی کشن خان رازا راځه چې لا تر لاسه بل د چمن کښېنه خانه Gulistan
خوای چې هر ځای کې موجوده یم ته خوای چې هر ځای کې موجوده یم زه به ستا تمه لرم چې دې بنده یم زه به ستا تمه لرم چې دې بنده یم ته خوای چې هر ځای کې موجوده یم ته خوای چې هر ځای کې موجوده یم ما بس ستاره کې باندې بانواري ما بس ستاره کې باندې بانواري ما بس ستاره کې باندې بانواري در حقیقت زستایم چې زندایم در حقیقت زستایم چې زندایم زبستا تمالرم چې بندایم زبستا تمالرم چې بندایم ته خوای چې هر ځای کې موجوده یم ته خوای چې هر ځای کې موجوده یم سپانیم زدا وایم چې ګندایم سپانیم زدا وایم چې ګندایم زبستا تمه لرم چې دې بندایم زبستا تمه لرم
کم دیوانا بند پخندا کم دیوانا اے ظالم تا کم دیوانا 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 چیز سود پترم جان کی راشم چیز سود پترم جان کی راشم چیز سود پترم جان کی راشم کر سویم او قیامت سرایم کر سویم او قیامت سرایم کمنا کمالرم کی بندایم Basta kamalar kiti bantaayam, kofuai jihad, kofuai jihad. د دنیا په غم کې ډوب یې اوسګار نشوې و همیشه بې لارې درومې په لار نشوې بلبلانو کنارے پاس سحر دے و د غفلت په خوب دی بیدار نشوې نو اوس خان ملنګ دا د ناپوهیدای ولې ته د پنجګلو نومال یار نشوې ورې بار ما خبر د خپل یار که بیا ځای ورې بار ما خبر د خپل یار که بیا ځای و دا مینه لیونې راته په لار که بیا ځای دا مینه لیونې راته په لار که بیا ځای ورې بار ما خبر د خپل یار که بیا ځای دا مینه لیونې راته په لار که بیا ځای دا مینه لیونې راته په لار که بیا ځای وستا درتو لار
لار ته مې دوه سترګې څلور شوې وستا د رنګو لار ته مې دوه سترګې څلور شوې وفارغه مې یو ځل د انتظار په یاسان وډکا پتی تن باندې زما د زړه خانقاه وډکا پتی تن باندې زما د زړه خانقاه وخانه مې د دې تن راته اوسګاره په پیاسه وکیږي اوس خان باندې خیرات د دیدنو کار وکیږي اوس خان باندې خیرات د دیدنو کار وبخشش یو سر دیدن دې د خرواره وغرونو سر کې پاگل کړي سړی مینا فنکار دې مکمل کړي سړی ستا د غزل راته راته شعرونه سایل ټوله غزل غزل کړي سړی عمر سترګې عمر کاته یاره دا دې سوله عمر سترګې عمر کاته یاره دا دې سوله माता बदन कता जरदा दिसोगा माता बदन कता जरदा زنګیدونکي تلل هر قدم نازړه قدم
زیدون کتلا هر قدم ناز کتا لوکی پستان کتا یاردا دیسو لوکی پستان کتا یاردا دیسو مرستل کی اون کتا یاردا دیسو ماتا پتن کتا یاردا دیسو دستر گوهی نو او کهر پرنے ملا ستا دستر گوهی نو نن رات رات کتا یاردا دیسو نن رات رات کتا یاردا دیسو مرسل گیوم کتا یاردا دیسو ماتا بدین کتا یاردا دیسو وفسد كتونا الخور كبرتي وفسد كتونا الخور كبرتي او تاسائل تنكتا يا ردادي سو تاسائل تنكتا يا ردادي سو ملستر بيوم لكتا يا ردادي سو ماتا بدنكتا يا ردادي سو ملستر بيوم لكتا يا ردادي سو लग जा गले थे ये हसी रात हो न हो लग जा गले हसी रात हो न हो शायद मेरे से मुलाकात हो ना हो हसी रात हो ना हो शायद मेरे से जन्म में मुलाकात हो ना हो
قدرمنو ملګرو د سازونو ماښام د سندرباره اوازونو ماښام او د کلتور ماښام ماسخوتن شو او ماسخوتن نه تقریبا نیمه شپه شوه د ژمي دا سړې یخې شپې د ګرمو سازونو سره ډېر په خوارو دا پروګرام را جوړ شوی و څومره په اسانه چې تاسو واورېدو دا دومره په اسانه نه ډېره په ګرانه را جوړ شوی و دا هنرمندان ستاسو د ژبې او ستاسو د ثقافت هنرمندان دي زه د ګران او قدردان جهانګیر استاد هم مننه کوم چې مونږ سره په یو خوله په یو ست باندې کېناستو سره د خپلې ډلې سره د خپلو ملګرو انشاءالله د پښتو د ژوند مینې بقا دا سفر به همداسې ساتي جاري ساتو که یور وایس ټي وي لندن تاسو نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ چې په لندن کې د پښتنو چې دا کم پښتانه په لندن کې ستاسو ټي وي چلی دومره خواري کوي دومره ستړې کوي چې د هغوی حوصله افزایي وشي بیا به هم کینو بیا به هم درته را مخامخ کیږو د نو خپرونو سره او د دارنګې خوږو هنرمندانو سره اوس خپل قربا خپل باچاجي صابر شاه صابر له اجازت ورکوي د لوی الله پامان